د ټول وخت په سپیشلی نوم درنو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې هر کله کوم هیله لرم چې روغ جوړ خوشاله او خوښ اوسئ. نن په دې باندې وغږیږو چې په وینډوز 7 کې ځینې ډېرې مهمې شارټکټ یا لنډلارې کومې دي او څنګه یې وکاروو. د هغې له جملې نه به موږ یو څو شارټکټ نن دلته استعمال کړو چې تاسې په هغې باندې پوه شئ. لومړی د صفحه ډي اپشن. صفحه ډي موږ د څه دپاره کارولی شو؟ تاسې که چېرته څو مهمې وینډو کړکۍ اوپن کړې وي داسې د بېلګې په طور اوس یوه بله نوې وینډو او په همدې شکل نورې وینډوګانې فرض که دا هم میلوي داسې مختلفې وینډوګانې لوي او تاسې نه غواړئ چې ستاسې ملګري یا نور هغه دوستان چې راځي او په هغه وخت کې تاسې سره نه اوسي تاسې دا لګولی وي او یو دم یو څوک در باندې راځي او تاسې غواړئ چې دغه ونه ګوري یا دا چې تاسې غواړئ په ضد دی چې دا یو وینډو مینومایز کوئ ډېر ژر ځان ډسټاپ ته ورسوئ نو تاسې صفحه ډي ووهئ ستاسې ټولې وینډوګانې به لاندې مینومایز شي. صفحه ډي تاسې ته یې دلته په آن سکرین کې بورډ باندې وښایم ځکه چېرته بېرته خپلې وینډوګانې ایله کړمه ټولې وینډوګانې میله دي صفحه بټن به ووهئ او ورسره به پلس ډي ووهئ ستاسې ټولې مینوګانې به لاندې ښکته وغورځېږي. د دې خوبي به دا وي چې که چېرته تاسې نه غواړئ خپل مینوګانې یا لیکل یا هر څه چې وي که نه تاسې نور ملګري وګوري یا بل څوک یې وګوري ناڅاپي در باندې راځي تاسې کولی شئ له دغې شارټکټ نه استفاده وکړئ او هغه مینومایز کړئ یا دا چې ستاسې له سکرین سر نه شی به کارېږي او هغه کاپي کوئ هلته یې وړئ نو هم کولی شئ له دې د هغې نه استفاده وکړئ شارټکټ نه استفاده وکړئ. په همدې شکل دوهم شارټکټ چې نن په موږ په هغې باندې بحث کوو هغه د صفحه ټیب مینو ده. که چېرته موږ خپلې مینوګانې ایله کړو او فرض که موږ مختلف پروګرامونه دلته اوپن کړي وي په هغې کې غواړو چې لومړنی پروګرام پرېږدو دوهم پروګرام ته یا لومړۍ کړکۍ پرېږدو دوهمې کړکۍ ته ځان په اسانۍ سره ورسوو نو صفحه ټیب بټن وهو. تاسې ګورئ همداسې هر ځل چې موږ صفحه ټیب وهو موږ ته به نوې صفحه راځي ورپسې بله صفحه ورپسې بله صفحه او همداسې تاسې ګورئ صفحه ټیب هر ځل یو نوې صفحه پلس ټیب ګورئ چې دوهمه صفحه راغله هر یو چیز موږ په کار وي صفحه ټیب ووهئ او په هماغه باندې کلیک وکړئ هماغه به تاسو ته مخې ته راشي او یا که کلیک نه کوئ هم صفحه ټیب ووهئ همداسې به پرله پسې یو ځل چې وهئ لومړنی به راځي دویم ځل وهئ دویم به راځي دریم ځل وهئ دریم به راځي همداسې په ترتیب سره به هر یو درته راځي. نو دا و د صفحه ټیب کمانډ. په دې پسې راځو دریم شارټکټ چې نن موږ په هغې باندې بحث کوو هغه د صفحه ایل ټیب دی. د دې دپاره چې موږ نه غواړو زموږ په کمپیوټر کې څوک ګوتې ووهي یا دا چې یو ناڅاپه موږ یو کار کوو چې هغه ډېر مهم او اړین کار وي او یو بل څوک راځي هغه ویني او د راز د افشا کېدو ویره وي یا دا چې نه غواړو زموږ معلومات له هغه سره شیر یا شریک شي نو د هغه نه د پټولو د خاطره یا دا چې یو دم یو کار پیدا کېږي او غواړي چې ستا په نه شتون کې ستا له کمپیوټر نه څوک استفاده ونکړي او سمدستي صفحې ایل بټن ووهئ ستاسې کمپیوټر به لاک شي. یعنی لاک دا مطلب چې ستاسې کمپیوټر باندې به قلف راځي خو تاسې چې کوم پروګرام ایله کړی دی کوم دغه هم شروع کړی دی هغه به نه بندېږي یوازې به په ده باندې یو تاله یا جندره راځي تر څو بل څوک له هغه نه استفاده ونه شي کړی او دا به قلف وي درته. دا و د صفحه ایل کمانډ. ورپسې یوه بله ډېره مهمه شارټکټ که چېرته موږ او تاسې دلته د مینو سر ته راځو یا دا چې موږ مختلفې صفحې اوپن کړي وي او په هغې کې بیا غواړو چې
مای کمپیوټر اوپن کو زمونږ په مای کمپیوټر کې څه کار پیدا شي نو موږ مجبور یو چې هر یو صفحه مینومایز کو راشو مای کمپیوټر ته بیا هغې نه وروسته مای کمپیوټر اوپن کو. د دې هم یو اسانه او ساده لار ده چې صفحه بټن به ووهئ یا د وینډوز بټن هر ځای کې چې صفحې بټن وینا کوم مطلب مې د وینډوز بټن ده په کیبورډ کې د وینډوز بټن ووهئ ورسره د ای بټن ووهئ تاسو ته به اتوماتیک شکل باندې د کمپیوټر مینو خلاصه شي په هغه کې تاسو کولی شي هر ډرایو چې ستاسې په کار وي له هغه نه استفاده وکړئ. درنو ملګرو دا زموږ د نن ورځې خپرونه تر هغې چې په یو بلې نوې خپرونه کې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم زموږ خپرونه په اړه که زموږ سره کوم کومنټ څرګندونه وینا انتقاد یا نور څه لرئ کولی شئ موږ سره په کومنټونو کې شریکي. د لوی الله په امان.